لکه چې دا ګاړه کم ځای ده یار زما خیال دی لکه لګري ورځو پې ښه بچې نن دې چې کومه چې څونه اوبو کې ډېرې خرچې مې د باندې کړي راځه ورور مې د بانګیانو هغه ګاړه کم ځای کې ده څه شي ګاړه مړه خلک چې پکې هغه بانګیان جنګوي څه کې بانګي جنګي او کنده مې راوستې کنده ورته وګوره خدای مسلمانه خو ټول خپې راپېږي ته دا بانګي جنګي خدای ته دې وګوره دا مې پرون په 15 لک روپۍ د پنجاب راوستې ظالم مسلمان 15 لک روپۍ او کنه 15 لک ځان له ګاډه ولې نه علمه ته دې نه خبرې دې د خرچې نه څونه خرچه دې څونه خرچه کوي څونه خرچه کوي ستا چې څونه د میاشتې خرچه دونه د یوې ورځې خرچه ده یا ته ماته لیوانې ښکارې ښه خدای ته دې ګوره تا ته ګوره ته برباد کړه بانګیان جنګي ځه اچر جنګي څنګه چلې ولې نه جنګوم یار پسو راځه 2 لک روپۍ به وجنګو کنه مړه ما سوچ کړه چې په 2 لک روپۍ اچر جنګولې دي لیته دې ګوره 2 لک روپۍ ولې نه جنګي نه مړه په 15 لک روپۍ مې اغستې 15 شپږ زره ها د شپږو زره خو دوس بادام وخوړه ته تبا برباد کړه 2 لک روپۍ چې نه وروره 2 لک روپۍ نه کم نه جنګو نه نه 15 زره نه جنګو کای ته سره جنګولې نه نو 15 لک روپۍ دا ستورېدلې نوم دا ورېدلې دي بس بیا سکه بیا چرته روانې پرې بانګي سکه دا چې دا خو دغه ملګري دا خو زمانه دي دا خو هغه له ورکومه ته اوس پلار له دوکې ورکې نه دا هغه دي دا زمانه دي او ستا چې 3 ورځې پس امتحان دی هغه پیپر یې به څوک دا جي پرچو ته ډېرې ورځې دي هغې ته به کار وکړمه ډېرې ورځې دي ځه مخکې شه دا چې تا چې به په خپله جنګوله مخکې شه که یار افتابه دا پتنګ به څنګه کټ کړم ما لکه کټ مې کوته عدنانه دا ولا دا جی دی افتابه دا جی رالو تا بیا پتنګ خېجاو دا جی دا خو مړه د افتاب دی دا خو زمانه دی نو دا چا خېجاو دا خو د افتاب پتنګ دی ته پوښتنه وکړه ته خو ما بسین خته مړه دا جی پرچې بدله زه ورکوم ما پرچو ته کار کړی دا جی که پیل شوې که نه او دې خلکو ته دې وشرمولم نو دا جي به راته نه وې هلکه نن خو دغه عدنان رزلټ دی چې پاس شوی به او که پیل شوی به لکه دا جی خو ناست یار زه الله دې خیر وګینو عدنانه دې خو راشه السلام علیکم دا جی وعلیکم سلام هلکه پاس شوې که پیل شوې دا جی فضل مولا ماما هغه زویم ګوره پیل شو هلکه ته په هغې باندې څه کوم ته خپله خبره کوه دا جی هغه افتاب نه و زما هغه ملګري هغه هم پیل شو ګوره څه په اوتو باوتو دې سر دی کله یو یادې او کله بل یادې خپله خبره کوه ګلخانه زم پیل شوی ما هلکه تا ما ته نوم ووایه تا راته وایې که پیل شو ما ته به دا جي نه وایې نو زه څه وکړمه ها